د جنتون مبارک او حدیث ته جنت کې د څه خسته بنگلی دی ان فی الجنه غرفا یرا ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها چې په جنت کې د څه خسته بنگلی دی چې شفاف بنگلی دی دنه نه بار ښکاری او د بار نه دنه ښکاری او دا د چا د پاره دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا د هغه چا د پاره دی چې لمن طیب الکلام واطعم الطعام او ادام الصيام وصلى بالليل والناس نيام دا خسته بنگلی او په دې کې بده سره ډولې خزي نور به ختمي نور دا غیرنا او دا سره ډولې خزي چې د څه خسته اوازونه به چې د خلکو نه بزره راکاږي خسته سندري بم جنتیانو ته وي سندري په معنا د اشعار او چې صحیح معنی لري او دا غین علاوه چې بالکل نوجوان وي او د خاوند نه بغیر بل چا د بنو ګوري نور د دې صفات د قران او سنت کې ذکر دي نو چې خسته بنگلې او خزم به کې خوراکم خینو خلک وړون څه غواړي خدای الله نه دوسترګي غواړي انسان دا غټه مزه ده چې محل خي او بیبي مزیدار ای او خوراکونه او د مرګ او د بیماری غم نه چې مړ شو بیماران شو دا نعمتونه صرف په جنت کې ملوي او نبی صلی الله علیه وسلم دا د هغه شاده پردي چې دا کارونه کوي کم کارونه اول کار دا ده چې لمن طیب الکلام خبري خې کوي ملګرو زموږ لهجه سخته ده ما یو کتاب پټو سیټ کړی دا سر ته میخه دا ډیر دعا کوم هغه عالم ته په معنی کړي اوس ته کوم چې الله د قبر د عذاب نه بچ کړي ابن ابي دنیا کتاب ده ابو اسحاق حوینی تحقیق کړی دی دا غي یو غټ باب د دې مبارک دی چې خبره پسته کوي د یمنیانو مبارک راځي د یمنیانو خلی پستی دي دا د انسان کمزوري صفت ده چې لهجه یې سخت دی الله نه سوال کوو ځکه چې الله مدد نه موږ هیڅ کار نشو کول دویم دا هغه چا د پاره چې واطعم الطعام دا جنت به دا هغه چا د پاره چې په خلکو خوراکونه کوي خوراک دې ته نه چې دوست راشي او دسترخوان ته خور کې خوراک دې ته وي چې پټه ته مده چانه نه او توله ډوډۍ ورکي خوراک دې ته وي چې د سې مسكين لا ډوډۍ ورکي چې کې دې شو دعام دته نه کوي ځکه ځنې خلک ډوډۍ ورکي خو خاصه ډوډۍ ورکي د الله رضا ده پر ډوډۍ ورکي او خاص کر مسكين ځکه مسكين چې د ډېر سخت محتاج دی او درم و ادم الصيام چې دوامدار روزي نه سی رمضان روزي به نور هفتواري روزي نوري روزي او بل وصلى بالليل والناس نيام او د شپې منځونه کې او خلق وځي الله دې ټول له توفیق ورکړي نو په دې حدیث کې دا راځي دا جنتونه د دې صفاتو والو د پاره دي او په دې کې د روزي او د روډۍ ذکر دی چې روزه کوي خبرې پسته کوي دوامدار روزي نسی او په خلکو خوراکونه کوي امام مسلم رحمت الله علیه هغه حدیث راوړی دا غم دا معنی لري چې ګوره جنتیانو نه خدا د خلکو په ډوډۍ خوري یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من تبع اليوم جنازه نن جنازه په سوق تلچا جنازه کړ د ابوبکر علماء کړی ده بیول من اطعم اليوم مسکینا نن غریب لچا ډوډۍ ور کړی ده ابوبکر علماء ور کړی ده کنه ول نن د مریض ته پوس شا کړی ده څوک د سیده چې د مریض حالت له ده ابوبکر علماء د مریض ته پوس کړی ده کنه د اخر کې نبی صلی الله علیه وسلم المجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنه چې دا صفاتونه په چا کې نه جمع کیږي مگر جنت ته وځي الله تعالی دې جنت زموږ نصیب کړي